د مرګ مسافر اتمه برخه. د اسلامي نړۍ غمخوره تل شاهین راولا، شاهین راولا، خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا، خدای اقصا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل کله چې جګړه په اخري زور کې وه، د عمیر اواز واورېدل شو. دا چې عمیر څه ویل دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. عمیر ویل: زما ملګرو، زما ورونو، لمر راختونکی دی، د نه ایسارېدونکي توپان په شان حمله وکړئ، دښمن د کمزور وشو په شان د خپلو پښو لاندې ختم کړئ، مخکې راشئ. اوس به تاسو د یو فاتح په حیث د لمر راختلو ننداره کوئ. مخکې راشئ، مخکې راشئ، نن د تلیم کلا ستاسو ده. عمیر چې کله غلی شو، ابو نواس او حزن په یوې ولولې سره حمله وکړه، د دوی لاندې جنګیالیو پوره زوردار حمله وکړه. په همداسې جذبې د شا طرف څخه هشام او د هغه جنګیالیو هم حمله وکړه. تاتاریان اوس ورو ورو راټولېدونکي او مسلمانان مخکې روان وو. د تلیم کلا مشر په یو جګ ځای ولاړو، خپلو جنګیالیو ته یې حوصلې ورکولې. د هغه سره د هغه نایب سالار هم ولاړو. عمیر د جنګېدو په حالت کې مخکې روان و. شیبان د خپلو جراحانو ډلې سره د عمیر خواته راغی، د خپل آس څخه کوز شو او عمیر ته یې د اوږې ورکولو کوښښ وکړ او وویل: زما امیره، ته زخمی یې، له ما سره راځه. عمیر ترې خپل ځان خلاص کړ او په تیزۍ سره د شیبان په طرف وکتل. شیبانه، زما زخمی کېدل دومره مهم نه دي، ته د خپلو جراحانو ډلې سره د لښکر شاته لاړ او د زخمي جنګیالیو علاج وکړه. زما فکر مه کوه، دې زخم څخه زه نه مړه کېږم، زه به انشاء الله ژوندی یم. عمیر یو دم غلی شو. د هغه سترګې د شیبان په آس باندې ولګېدې. په یو ټوپ سره په آس باندې سپور شو، مخکې لاړ او د تاتاریانو مشر سره په نږدې فاصله کې ودرېد. د زین سره نښتې پړی کمان یې راخلاص کړ. څه فکر یې وکړ، بیا یې دواړه لاسونه په هوا کې وخوځول او پړی کمان یې ورخوشي کړ. پړی د تاتاري مشر په غاړه کې بند شو. عمیر بیرته واپس شو او خپل آس یې د دروازې په طرف په منډه کړ او تاتاري سالار یې په ځمکه کش کاوه. تاتاري مشر یې د هغه ځای څخه راویست کوم ځای کې چې د هغه جنګیالي جنګېدل. عمیر خپل آس ودراوه، د آس څخه راکوز شو، د غاړې څخه یې پړی خلاص کړ، جیګ یې کړ او خپلې خواته یې رانږدې کړ. یو ځل یې بیا په خپل آس باندې تاتاري سالار د ځان سره کېناوه. آس یې هغه ځای ته راوه کوم ځای چې په زور سره جنګ روان و. خپل دواړه لاسونه یې هوا ته جګ کړل او په زور سره وویل: د تلیم کلا تاتاریانو، ستاسو سالار بندي شوی دی، اوس ستاسو جنګ کول بې ګټې دي. د خپلې وسلې وغورځوئ او ځانونه موږ ته وسپارئ. چې پر امت باندې غږ وکړي او امت راویښ کړي، چې پر امت باندې غږ وکړي او امت راویښ کړي، داسې غازان پر دغه واړه سرزمین راولا، سرزمین راولا. شپږم فصل. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاتاریانو خپل بندي شوي سالار په طرف وکتل. ځینو پکې وسلې وغورځولې او ځینو د تیښتې په لټه کې شول. ابو نواس او حزن، هشام او جابر په مشرۍ د تاتاریانو قتل عام شروع شو. عمیر یو ځل بیا خپلو جنګیالیو ته وویل: په دوی کې باید یو هم ژوندی پاتې نه شي. د مرګ مسافرو تورې په هوا کې ځلېدلې، د هغوی د تورو سرونو څخه وینې بهېدلې او د تاتاریانو چغې ټوله کلا په سر اخیستې وه. تاتاریان د خپل ظلم انجام ته ورسېدل او ټول یې در تیر کړ. عمیر تاتاري سالار خپلې مخې ته ودراوه. ټول تاتاریان یې مړه کړل. د عمیر په حکم د کلا ټولې کوټې او ځمکتلې وکتل شوې. په دې وخت د کلا دروازه خلاصه شوه. اربیتا، احمد کاکا او د هغه خور او نور ډیری سړي او ښځې کلا ته داخل شول. یو طرف نه ابو نواس، حوازن او هشام راغلل او د عمیر خواته ودرېدل. جابر د کوټو او ځمکتلو تلاشي مشري کوله. اربیتا، احمد کاکا او د هغې خور او نور ټول خلک راغلل او د عمیر خوا کې ودرېدل. اربیتې عمیر ته په ډېرې پریشانۍ سره کتل، ځکه چې د هغه زغره او جامې په وینو لمدې وې. عمیر او حوازن ته ویل:
د ده ورور به چېرته پیدا شي. هوازن په پښیمانتیا سره وویل ما ابونواس او هشام ډېر ولیدل خو نه یې مړی پیدا شو او نه ژوندی. بندي تاتاریان مو د خلاصون په لالچ د هغه په پیدا کولو ګمارلی وو خو هغوی هم پیدا نه کړ. زما امیره زه پښیمانه یم ستا راسپارل شوی کار مې سر ته ونه رساوه. عمیر څه ویل چې شیبان د یو خط څخه په منډه راغی او عمیر ته ویل سیدي ما ستا د حکم مطابق د ټولو جنګیالیو مرهم پټۍ وکړه او اوس زما دا خواست دی چې ته ما ته خپل زخم وښایه انکار به نه کوې ما به نه مایوسه کوې. زما امیره ستا سلامتیا زما د زندګۍ د ټولو نه غټ مقصد دی. عمیر په ډېر احترامانه لهجه وویل زه ستا د جذباتو قدر کوم ما ته لږ وخت راکړه بیا به ستا خواهش باندې عمل وکړم. تېره شپه د احمد کاکا زړې خور په مخ کې مې خپل زړه کې د خپل رب سره وعده کړې وه چې د تاتاریانو سالار به په خپلو لاسونو وژنم ځکه چې هغه دې ښځې سره ظلم کړی دی. ما د خپل رب سره وعده کړې وه چې د تاتاریانو سالار چې د ځمکې تل ته لاړ نه شي نو هغه به ضرور پیدا کوم. ما خپل قسم پوره کولو ته پرېږده. د هغې نه وروسته چې عمیر ودرېد یو عرب سپهي د یو تاتاري سپهي په غاړه کې پړی اچولی دی او را روان کړی دی. د عمیر خواته راغی. هغه سپهي وویل زما امیره دا د تلیم کلا د تاتاري سالار ورور دی چې تاسو یې د ژوندي نیولو حکم کړی و. دا یو مات شوی برج لاندې پټ شوی و. د پړي په ذریعه باندې د تیښت کوشش کاوه. په همدې وخت کې زما نظر پرې ولګېد او ما گرفتار کړ. عمیر د هغه سپهي ستاینه وکړه او هشام ته ویل 1000 دیناره دغه سپهي ته د انعام په توګه ورکړه. بیا په جټکې سره خپله تور راویستله او په هوا کې وغورځوله او تنار نه یې پوښتنه وکړه آیا دا ستا کشر ورور دی؟ تنار په خولې ځواب ورنه کړ. خپل سر یې په هو سره وخوځاوه. عمیر د احمد کاکا خور ته ویل مورې آیا دغو دواړو ورونو ستا زامن قتل کړل او بیا د وینې ګیلاس په زور ستا سره په خوله کې واړوه؟ زړې ښځې په ډېرې غوسې سره وویل هو همدا دواړه شیطانان وو. عمیر بیا هشام ته ویل د اوبو څښلو کومې لوښې راوړه. هشام یوې کوټې ته لاړ او یو ګیلاس یې راواخیست او هغه یې راوړ. عمیر ته ګیلاس واخیست او تور یې هوا ته جګه کړه او د تاتاري سالار د ورور ورمیږې په یوه خرپ سره د تنې نه بیل کړ. د هغه شارک څخه یې وینه روانه شوه. عمیر مړی سنبال کړ او د هغه وینې څخه یې ګیلاس ډک کړ. تنه یې پر ځمکه وغورځوله او د وینې ډک ګیلاس یې د تاتاري سالار خواته وویل اوس دا وڅښه دا د یوې زړې ښځې د اوښکو حساب دی. تنار په سلګیو سره وویل دا زما د ورور وینه ده زه د خپل ورور وینه څنګه څښلی شم؟ عمیر په غوسې سره ترې پوښتنه وکړه آیا تاسو دې زړې ښځې ته د خپلو زامنو د وینې څښلو ویلي نه وو؟ تنار خاموشه سو. عمیر په مخ باندې په یو زورداره څپېړه ووهه. اوس دا وڅښه ګیداړه که دې ونه څښه داسې به یې درته خوله کې واچوم څنګه چې تاسو دې زړې ښځې ته په خوله کې د هغې زامنو وینې اچولې. عمیر په زور سره په سوک باندې په خېټه کې ووهه. هغه په ځمکه راولوېد او عمیر د هغه په سینه باندې خپل مضبوط زنګون کښېښود. د خپل چپ لاس په ذریعه د هغه خوله خلاصه کړه او په ښي لاس یې د وینې څخه ډک ګیلاس د هغه په خوله کې تش کړ. بې رحمه ګیداړه دا د هغه ظلم حساب دی چې تا په دې زړې ښځې باندې کړی دی. ګیلاس کله ټول تش سو. عمیر خپله تور راویستله په ځمکه پروت تاتاري سالار یې سر یې له بدن د بوج څخه خلاص کړ. عمیر چې کله راجګ شو شیبان مخکې راغی. عمیر یې د لاس څخه ونیو او هغې کوټې ته یوړ کومې کې چې تاتاري سالار اوسېده. د دې دواړو شاته ابونواس هوازن هشام او اربیته هم روان وو. شیبان د عمیر زغره ورخلاصه کړه. کمیس یې جګ کړ او زخم یې ولید. شیبان زخم ووینځه او بیا زخم باندې پټۍ کښېښوده. وروسته یې د بېهوشۍ دوا ورکړه. عمیر لږ وخت لپاره د کوټې چت ته کتل چې وروسته پرې بېهوشي غالبه شوه او سترګې یې پټې کړې. اربیته چې تر اوسه پورې خاموشه وه د عمیر زخمي حالت په لیدو سره په زړه کې د غم توپان اوچت سو. شیبان په طرف یې وکتل او په ډېر پریشانۍ سره یې پوښتنه وکړل آیا دا زخم خو به دته کوم خطر نه وي؟ شیبان د خپلې دوا کڅوړه بندول او وویل د فکر کومه خبره نشته زخم یې دومره ژور نه دی. ما چې کومه دوا په زخم کې کښېښوده 2-3 ورځو کې به زخم راټول کړي او امیر به بغیر د کوم تکلیف څخه د ګرځېدو وړ شي. ته مطمئنه اوسه د خپل سالار سلامتي ماته د خپل ځان څخه هم مهمه ده. په دې وخت کې ابونواس چک شو او اربیتې ته ویل اربیتې زما خورې ته د عمیر سره کښېنه. موږ کلا کې د جنګیالیو د آرام او خوراک بندوبست کوو. د دې نه علاوه د زخمي جنګیالیو خیال او هغوی ته د بسترو انتظام کوو. ابونواس خاموشه شو. هوازن او شیبان هم د هغه په اشاره باندې د کوټې څخه راوتل. عمیر چې کله په هوښ راغی نو په کلا کې د مازدیګر اذان کېده. خپلې سترګې یې وموښلې. اوبه یې وغوښتې. اربیته جګه شوه. اوبه یې راوړې. عمیر ته یې ونیولې. عمیر جګ شو. ګیلاس یې د اربیتې څخه واخیست او د اربیتې په طرف یې وکتل. اوبه یې وڅښلې. ګیلاس یې اربیتې ته ورکړ. وویل ابونواس هوازن او شیبان چېرته دي؟ اربیتې ګیلاس کښېښود. بیا راغله. د عمیر مخې ته کښېناست او وویل هغوی درې واړه د جنګیالیو د آرام او خوراک د بندوبست لپاره تللي دي. اوس خو د زخم درد نه محسوس کوې؟ نه زخم دومره ژور نه دی. معمولي زخم دی. 1-2 ورځو کې به ښه شي او که چیرې ښه هم نه شي د زخم پروا به نه ونه کړم خپل مسکن ته به لاړ شم. 2 ورځې وروسته اربیتې په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه
آیا ته به دا کلا خالي کړې؟ نه، زه به دلته د خپل پوځ یوه برخه پرېږدم. خپل کوم جنرال به د دې کلا سالار مقرر کړم او زه به ترې واپس لاړ شم. ته ولې بېرته دومره ژر تلل غواړې؟ زما کلا د روم بحرې سره نږدې ده، چېرته چې صلیبیان هم شته. هغوی زموږ قدیمي دښمنان دي. هغوی په پټه د تاتاریانو سره لاس یو کړی دی. زه چې کله هم د کوم مهم لپاره ځم د هغوی طرف څخه موږ ته خطر وي، هسې نه چې په مسکن باندې حمله وکړي. آیا ته خپل مسکن خالي کوې بیا راځې؟ نه، زه هلته د یو جنرال په مشري چې په سر یې کفن تړلی وي په زرګونه جنګیالي پرېږدم. د دې نه بغیر زما د کلا غرنی هیبت داسې دی چې د هغه فتح کول ناممکن دي. نو بیا د څه فکر در سره دی؟ د کلا څخه بهر په میلیونونو فاصلې باندې زموږ ځوانان د خپلو کورونو سره اوسیږي. هغوی ټول کروندګر دي، د سیند څخه ماهیان رانیسي. دا هغه خلک دي چې زموږ لښکر غذایي ضرورتونه پوره کوي. د جنګ په دوران کې دوی په کلا کې پناه اخلي او خپل کورونه خالي پرېږدي چې دوی ته دا تاوان او هم ورته تکلیف دی. که زه چېرته په مسکن کې یم نو دښمن لري ایساروم، او که چېرته زه نه یم نو دوی په کلا کې پناه اخلي او دفاعي جنګ کوي. یوه وجه بله هم شته چې زه غواړم ژر لاړ شم. اربیتي په ډېرې مینه پوښتنه وکړه. هغه څه وجه ده؟ ابونواس او حازن د جاسوسۍ په نیت د تاتار ته تللي وو. هغوی هلته دوو مسلمانو خورګانو سره واده کړی دی. د هغوی ښځې به په ډېرې بېصبرۍ د هغوی دواړو انتظار کوي. زه نه غواړم چې هغه دواړه دلته ډېر پاتې شي. که زه هغوی دواړه ته ووایم چې تاسې لاړ شئ، هغوی به ما یوازې دلته پرېنږدي. نو ځکه زه غواړم چې ژر لاړ شم. ته چیرته اوسېدل غواړې؟ د خپل ماما سره په صدایبین کې اوسېدل خوښوې؟ د دې ځای څخه د رخصتېدو په وخت کې هغه جنرال چې د دې کلا مشر ټاکم تاکید به وکړم چې د خپلو جنګیالیو په مرسته د صدایبین کلي د تاتاریانو د لاس لوټ شوي ټول د مسلمانانو کلي آباد کړي. البته ځواب ورنه کړ. د هغه سر ټیټ و، ځکه چې د هغې د عمیر سره دا امید نه و چې هغه په زړه کې خدای خبر چې د عمیر سره یو ځای اوسېدلو څومره خوبونه به لیدلي وي. ټول یې بېرته په زړه کې محبوس کړل. هغې دا فکر کولو چې هغه صرف د عمیر لپاره پیدا شوې ده. هغې چې د مینې او محبت کومې شمې په خپل زړه کې بلې کړې وې هغه په ویلې کېدو وې. هغې به د خپل آینده لپاره کوم خوبونه لیدلي وو هغه ټول اوس په اوبو لاهو کېدل. د عمیر اواز واورېدل شو. هغه ټکان وخوړ. تا زما د خبرو ځواب رانه کړ. البته خپل سر راجګ کړ. د هغه په سترګو کې د اوښکې غټ غټ څاڅکي لیدل کېدل. عمیر ورخطا شو، نیغ کېناست او وویل ته ژاړې؟ البته خپلې اوښکې پاکولې. په غمجنه لهجه او زخمي اواز سره یې وویل شاید زما په تقدیر کې ژړا لیکل شوې وي. عمیر ترې پوښتنه وکړه شاید ته زما په خبرو خفه شوې؟ ووایه البته ته چې چېرته اوسېدل خوښوې زه به هلته ستا د اوسېدو بندوبست وکړم. هغې وویل ایا تا سره د اوسېدلو لپاره زما ځای نشته؟ که چېرته همداسې وي نو بیا به ته چېرته ما لېږې زه به هلته واوسېږم. عمیر وویل البته زما مخې ته ټولې تیارې دي. زما مور مړه شوه، زما پلار مړ شو. زه یو داسې مسافر یم چې د ظلم په تیارو کې د بخارا څخه یرون سیند ته راغلی یم. داسې یو مسافر چې د هغه مقصد تر اوسه پوره شوی نه دی. زه هره ورځ د مرګ مندوی ته ځم. هېڅوک هم نه پوهېږي چې کله زما د مرګ سودا کېږي. دا معلومات هم نشته چې کله زما بدن بې روحه راځي. زه نه غواړم تا ځان سره د ازغو په لاره ملګری کړم. زما په زندګي کې بغیر د تیارو څخه نور هېڅ شی هم نشته. اربیتې ژړل او وویل خدای لپاره همدومره ووایه زه خو په تا باندې بوج نه یم. عمیر بیا وویل که اورېدل غواړې نو واوره ته زما د زندګۍ د تیارې شپې سهار یې. عمیر خاموش شو. د عمیر اواز واورېدل شو. اربیتې آیا ته ما سره مسکن ته ځې؟ اربیتې سر جګ کړ. په خوښۍ سره یې وویل ته زما د زندګۍ اخیر امید یې. عمیر بیا وویل سبا به موږ واده کوو. د ښځې او میړه په حیث به خپل مسکن په طرف کوچ کوو. اربیتې وویل دومره ژر؟ او نوره ترې روانه شوه. عمیر هغې ته اوازونه کول خو اربیتې بهر منډې وهلې. هغه نن ډېر خوشحاله وه. په سبا ورځ د عمیر او اربیتې واده وشو. احمد کاکا یې نکاح وتړله. عمیر جابر د تلیم کلا سرار مقرر کړ. 3000 جنګیالي یې د کلا حفاظت لپاره جابر ته ورکړل او باقي جنګیالي سره د خپل مسکن په طرف کوچ وکړ. برم او عزت ژغورونکي پر دغه خاوره مو د برم او عزت ژغورونکي یو بل اتل لکه یوسف منې تاشپین راوله تاشپین راوله د اسلامي نړۍ غمخوره تل شاهین راوله. د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو عمیر چې کله د خپل لښکر سره د دجلې سیند څخه تیر شو خپل مخ یې جنوب مغرب ته کړ نو مخاطب یو نقاب اچونکي په خپل آس باندې په ډېرې تیزۍ سره روان ولید. د لاس په اشاره عمیر ته د ودرېدلو وویل. عمیر ودرېد. د هغه پسې شاته ټول لښکر په ځای کې ودرېد. راتلونکی نقاب پوش خپل نقاب لرې کړ. هغه رکن الدین ببرس و. پوښتنه یې وکړه
ستاسو جګړه څنګه شوه؟ موږ د تلیم کلا فتح کړه، خپل یو جنرال مې د هغه ځای سالار مقرر کړ او 3000 جنګیالي مې د کلا حفاظت لپاره ورکړه. ببریز په خوشحالۍ سره وویل تا زما د امیدونو څخه ډېره زړورتیا وښوده. زه ستاسو مسکن ته تللی وم، هلته مې د رباح سره ملاقات وشو. ما هلته ډېر سره زر او سپین زر پرېښودل. ما غوښتل د تلیم په کلا کې خوا په خوا جنګ وکړو، خو شاید زما قسمت کې دا نه و. تاسو خپل مسکن ته لاړ شئ، زه بغداد ته ځم. هلته به څه وکړې؟ څه پیسې به پیدا کړم او ځان ته به ملګري وګورم. بیا یې د اربیتې په طرف اشاره وکړه. د جنۍ څوک ده؟ عمر مسکی شو او وویل ما ورسره واده وکړ، دا زما ښځه ده. ببریز خوشحاله شو. زه تا ته د واده مبارکي وایم. رباح راته وویل چې ته برقی خان خواته هم تللی وې. هو تللی وم. نو بیا هغه څه وویل؟ هغه تر اوسه خپل مسلمان کېدل د خپل مشر ورور څخه پټ کړي دي، خو هغه وعده وکړه چې کله هم خپل شاوخوا د مسلمانانو یو مضبوط طاقت جوړ کړم د هر هغه طاقت مقابله وکړم کوم چې مسلمانانو ته تاوان رسوي. برقی خان څنګه انسان و؟ د یو مسلمان په حیث زړه کوونکی انسان و. ما اوریدلی دي چې یو غټ لښکر په یورپ باندې د حملې لپاره د باتو خان سره د ولګا سیند په غاړه ایثار دی. هو دا رښتا دي، ما خپله هم دا لښکر لیدلی دی او د همدې لښکر په منځ کې مې د برقی خان سره وکتل. هغه ستا 2 جنرالان څه وکړل چې د هغوی نومونه ابونواس او هوازن وو چې دا د دشتي تاتار ته د جاسوسۍ لپاره لیږلي وه. هغوی دواړه د یورپ لپاره حمله کوونکي لښکر کې شامل وو او د ولګا سیند له غاړې څخه ما ځان سره راوستل. همدې سره عمیر د هوازن او ابونواس په لور اشاره وکړه او وویل دا دي هغه دواړه جنرالان ستا مخې ته ولاړ دي. ببریس ورته خپل ځان معرفي کړ. په وار وار یې دواړو سره ستړي مشي وکړل. بیا یې عمر څخه پوښتنه وکړه آیا دواړه د هغه ځای څخه د ګټې کومه اطلاع راوړې ده؟ دواړو ماته د تتاریانو د وسلو باره کې د هغوی د جنګېدلو طریقه، د شپې او د ورځې د خپل پوځ جنګول، په شاتګ او مخکې تګ اشارې، د جنډو پوسته، د ټول جاسوسي کوترې په ذریعه رالیږلي دي. په همهغه ډول ما خپل جنګیالیو ته تربیت ورکړ. ببریس را مخکې شو. د عمیر ابونواس او هوازن سره یې مخه ښه وکړه. عمیر د خپل لښکر سره مخکې راغی او ببریس د دجلي سیند په غاړه د بغداد په طرف روان شو. لښکر چې کله مسکن ته داخل شو، ښځې او سړي د باندې راووتل. کولان او هموار هم وي. ابونواس خپل آس په منډه کړ. کولان خواته ورغی او په خوشحالۍ سره یې وویل ووایه زموږ امیر سره هغه جنۍ څوک ده؟ کولان د عمر په طرف وکتل چې د هغه د آس واګې رباح په لاس کې نیولې وې. د هغه سترګې په اربیتې باندې ولګېدې. پر شرمېدونکي آواز وویل ته ووایه زه څه پوهېږم. ابونواس د ډېرې زیاتې خوشحالۍ اظهار وکړ. وویل عمیر واده وکړ، هغه د عمیر ښځه ده. څنګه د جنۍ؟ ډېره زیاته ښایسته ده. نو مخکې دواړه خورګانې راشئ او ځان سره یې راوړئ. هغه کور ته یې ویوسئ کوم کې چې زه او عمیر او هوازن اوسېدلو. اوس به تاسې 3 واړه راسره هم اوسېږئ. عمیر خپل آس سره درېدلی. رباح نه یې پوښتنه وکړه رباحه ته کله کلیم طلا ته تللی شې؟ رباح د آس په ورمېږ لاس راکش کړ او وویل کله چې تاسو حکم وکړئ همدا اوس روان شم. نه نن نه، سبا سهار ته تلیم کلا ته روان شه، هلته به ته نایب سالار یې. رباح سر ټیټ کړ او وویل زه به سبا روان شم. آیا زه امید ولرم چې ته به جابر سره پوره مرسته کوې؟ رباح په ډېر عقیدتمندۍ سره وویل زما امیره ته څنګه داسې فکر کوې چې رباح به ستا د حکم نه سرغړاوی وکړي؟ جابر زما مشر ورور دی، د هغه هر خبره به ماته یو حکم وي. زه به په یو ځای کې د جنګ په میدان کې تا مایوسه نه کړم. عمر مسکی شو وویل زه پوهېدم چې ته به دا وایې. عمر د خپل آس څخه کوز شو. ابونواس او هوازن سره خپل کور ته دننه شو. تیرا پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، تیرا پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا. رب د قهر دې پرې بیا ځلې ناورین راولا، ناورین راولا. د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین را. اووم فصل. خبرونه درنو قدرمنو اوریدونکو، د ولګا د سیند په غاړه د څه وخت تېرولو څخه وروسته تاتاري لښکر چې سپه سالار یې د برقی خان مشرور باتو خان و، خو اصلي واک او اختیار د زړور تاتاري جنرال صوبدای خان سره و. د روس په طرف د کوچ کولو اراده وکړه. د ټولو څخه لومړی د صوبدای خان یو غټ لښکر د زړورو بلغاریانو د ماتې په نیت د ولکا د سیند څخه کوچ وکړ، خو زیاتې قبیلې د مغرب په طرف په تیښتې کې خپلې ګټې ولیدې. نیپور د سیند څخه هاخوا ته وتښتېدې. منګو خان د تښتېدلو قبیلو تعقیب ونه کړ او بیرته واپس د خپل لښکر سره راغی. د دې څخه وروسته لښکر کوچ وکړ. د روس پادشاه ته قاصد ولېږه چې په هر څه کې موږ ته لسمه حصه راکړه. که غواړې چې موږ د انتقام څخه په امان پاتې شئ 10% سړي، 10% ښځې او 10% آسونه، یعنې په هر څه کې 10%
کله چې تتاري قاصد د روسانو کلا ته راغی او خپله مطالبه یې ترې وکړه روسانو هغه قتل کړ. اوس تاتاریانو د هغوی څخه د صحیح انتقام اراده وکړه. کله چې څلور طرفه واوره په نظر راتله او سیندونه هم جمد شوي وو نو روسانو د تاتاریانو څخه د حملې توقع نه وه. روسانو په خپلو کورونو کې برجونو کې د ځان لپاره غله دانه جمع کړي وو. هغوی په پوره ډاډ سره د اقلیم موسم د تېرېدو څخه وروسته د تاتاریانو سره د جنګ کولو اراده کړې وه. روسانو د تاتاریانو د طاقت غلطه اندازه لګولې وه او تاتاریان د واورې او منجمد سیندونو پروا ونه کړه او په روس باندې حمله وکړه. هغوی لومړی د روس ریاضان ښار په نښه کړ. تاتاریان خدایي قهر جوړ شو او پر ریاضان ښار باندې حمله وکړه. د منجقونو غټو لیندویو په ذریعه باندې په ښار باندې حمله وکړه. تاتاریان ریاضان ښار ته داخل شول او په ټول ښار کې قتل عام وکړ. په کوڅو کې پرته واوره یې د انسانانو په وینو سرک کړه. ډېر زیات خلک یې په سیخونو کې ورکړل. هغوی یې هم په اور ونیول او همداسې یې قتل کړل. کوم خلک چې په کلیساګانو کې پټ شوي وو هغوی ټول یې راویستل او د ښځو عزتونه یې د هغوی په مخ کې لوټ کړل. سړي یې د هغوی په مخ کې په قتل ورسول او د دې څخه وروسته تاتاریان په ډېرې تیزۍ سره د یوې کلا څخه بلې کلا او د یوه ښار څخه بل ښار ته ننوتل. سوزال، رستوب او باروس لاول ښارونه یې فتح کړل. د وینو ویالې یې وبهیولې. تاتاریانو به چې کوم ځای فتح کاوه هلته به یې ځمکه د انسانانو په وینو رنګوله. اوس تاتاریان د روس تاریخي ښار مسکو په طرف روان وو. په دې وخت کې مسکو یو وړوکی ښار و. هغه ځای کې پروت و چیرته چې اوس د کریملین عمارتونه پراته دي. تاتاریانو مسکو فتح کړ او ټول ښار یې وسوځوه. د مسکو نه بهر د لومنګناب نهر په غاړه یوه ډله روسي پوځیانو په ډېرې زړورتیا سره د تاتاریانو مقابله وکړه خو هغوی ټول هم د تاتاریانو په لاس قتل شول. تاتاریان د دسمبر په میاشت کې په روسیې باندې حمله کړې وه او د مارچ اخره پورې هغوی د روسیې غټ غټ ښارونه ټول فتح کړل. د مارچ څخه وروسته واوره په ویلې کېدو شوه. د پسرلي موسم راغی. تاتاریانو د فتح په نشه کې په بالتیک بحري غاړه کې د الیمن جهل خوا کې د هغه وخت مشهور ښار ګرود په طرف روان و. دا یو تجارتي ښار و. د دې ځای خلکو د جرمني بندرونو څخه تجارت کاوه. تاتاریان په ډېرې تیزۍ سره دې طرف ته را روان وو خو شاید د هغوی قسمت شو. تاتاریان تر اوسه له ښار څخه 80 میله لرې وو چې د بارانونو او طوفانونو نه ختمېدونکې سلسله شروع شوه. د صوبدای خان په مشره لښکر بیرته واپس شو. د خپلو پوځیانو د آرام او استراحت لپاره هغو ګرمو علاقو ته لاړل. تاتاري لښکر جنوب کې د طوفان په شان خپور شو. د اسود بحیرې څخه د کریمیا ټاپو پورې خپور شو. لښکر د دې ځای څخه صوبدای خان څو ډلو ته وویل تاسې د قفاز غرونو څخه اخوا شمالي ایران کې تاتاري پوځیانو سره خپله رابطه قایمه کړئ او تر تبریز پورې خپور شئ. هغوی د عمیر تلیم کلا باندې حمله وکړه. د اسود بحیرې په غاړه تاتاري لښکر خپل پړاو واچوه. دلته د لښکر سپه سالار باتو د نویو حملو لپاره د مجلس شورا غونډه جوړه کړه. کله چې مجلس شروع شو باتو خان د نورو شهزادګانو څخه مخکې شراب وڅښل. د غدای خان زوی قویقوق او چغدای خان زوی په غوسه شول. د مجلس څخه جګ شول او په غوسه کې باتو خان ته کنځلې کولې. څنګه باتو خان زموږ څخه مخکې شراب وڅښل؟ هغه په هیڅ شي کې زموږ څخه بهتر نه دی. بوري خان په غوسه کې وویل چې باتو خان داسې دی لکه زړې ښځې ته چې ژیره کېږدی. که زه چیرته باتو خان ته یوه لغته ورکړم نو هغه به بیا ځان را جګ نه کړي. قیوق خان وویل باتو داسې دی لکه چې زړې ښځې زغره واغوندې. زه خپلو جنګیالیو ته حکم کوم چې باتو خان په لرګیو ووهي. صوبدای خان لښکر ته د حملو حکم کاوه خو هغه ونه شو کړی ځکه چې شهزادګانو په خپلو لانجه کړې وه. باتو خان دا ټول شیان په خط کې ولیکل او غدای خان ته یې ولېږل. د میاشتو وروسته قاصد بیرته راغی. غدای خان خپل زوی قیوق خان ډېر ملامت کړی او لیکلي وه جغدای خان به خپلو زامنو سره خپله خبره کوي. غدای خان باتو خان ته په سختۍ سره ویلي وو چې قیوق، بوري او بیداد بیرته دښتې ته راولېږئ. غدای خان په دې وخت کې مریض و نو ځکه سوید قطني هم خپل زوی منګو خان راوغوښت ځکه چې هغې غوښتل چې د غدای خان څخه وروسته منګو خان د دښتې نوی خاقان شي. غدای خان د خپل زوی او ورورونو سره نرمي کوله. ډېر خراب اثرات پیدا شول. یو د باتو خان او برقای خان په زړونو کې یې شکونه پیدا کړل چې زموږ هیڅ اهمیت نشته چې د دښتې خاقان هم وغواړي زموږ د واک څخه لرې کولی شي. او بله دا چې په آینده نسلونو باندې هم د دې اثر خراب وي. که چېرته غدای خان دلته خپل زوی او ورونو ته سخته سزا ورکړې وه نو د تاتاریانو طاقت به 200 زره نه و ختم شوی. عمیر او اربیته د خپل غرني مسکن په یوه جګ برج باندې ولاړ وو. لرې د یورشلم غټ برج کار کېده. اربیتې په ډېره مینه د عمیر لاس په خپل لاس کې ونیولو او ویل د مرګ مسافر د داستان درنو قدرمنو اورېدونکو دا چې اربیتې څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنو حضور کې را حاضر یو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم د پاکون کې